درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله مې ومنئ. هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست 12 ټولګي و 21 لوسته. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې د موادو انتقال کې پاتې موضوعات موږ تاسې وایو. په تیر لوست کې مو د ریشو سیستم وپېژندئ، همدارنګه د ریشې ډولونه مو وپېژندل چې مختلفو نباتاتو مختلفې ریشې درلودل او مختلف حرکتونه په دوی کې صورت نیوي. نن ورځ راځو موږ تاسې ساقه پېژنو، همدارنګه په نباتاتو کې د عضوي موادو لیږد څه ډول صورت نیسي په هغه باندې ځان پوه کوو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د 140 صفحې څخه تر 128 صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی تنه یا هم ساقه پېژنو. تنه په نبات کې څو اساسي دندې. خپله تنه چې ده هغه د نبات جسامت یې جوړ کړی دی او نبات د تنې په واسطه ثابت او استوار ساتل کیږي چې دوی د ریښې بعد د ځمکې د پاسه قرار لري. او تنه یا ساقه چې د خپله ډېرې اساسي دندې سرته رسوي چې د نبات د ودې ملاتړ او د ژوند پاتې کېدو لپاره مهم دي. لومړی ملاتړ ورکول، لکه څنګه چې موږ وویل تنه یا ساقه چې د هغه نبات ته ملاتړ ورکوي، نو تنه چې د پاڼو، ګلانو او میوو لپاره ملاتړ آماده کوي چې د نبات هوایي برخې مستقیم او ثابت پاتې شي. او همدارنګه په دوی کې د موادو انتقال، اوبه او معدني مواد، یعنې کوم اوبه او معدني مواد چې دي هغه دوی د ریښې څخه پاڼو او نورو برخو ته د زایلم له لارې انتقالي، چې زایلم موږ په تیرو لوستونو کې ویلي وه چې انتقالي انساج په ډله کې دي، زایلم او فلویم. او پاتې سو خواړه او نور مواد چې دي هغه به د فلویم له لارې د خوړو انتقال له پاڼو څخه نورو برخو ته رسوي. ورپسې د خوړو ذخیره کول. په ځینو نباتاتو کې چې د دوی ساقه د خوړو او انرژي د ذخیره کولو لپاره ځانګړې دنده سرته رسوي، لکه په کچالو او ځینو نورو نباتاتو کې، نورو سبزیجاتو، میوو کې. همدارنګه ورپسې راځو د فوتوسنتیز ترسره کول. په ځینو شنو تنو کې چې دی لکه د کاټوکس په ډولونو کې دوی چې دی تنه د فوتوسنتیز لپاره کارول کیږي. همدارنګه ورپسې د ودې تنظیمول. تنه چې د نبات هوایي برخې ودې ته لارښوونه کوي ترڅو د رڼا او هوا ښه لاسرسی ولري. بل د دوی اساسي دنده چې د نبات د بیا تولید مرسته ده، یعنې په ځینو نباتاتو کې تنه د بیا تولید لپاره مرسته کوي، لکه مثال موږ وایو د غوزانې چې دی یا د قلمو له لارې. ورپسې د اوبو ذخیره کول. په ځینو نباتاتو کې چې دی دغه تنه چې ده هغه د اوبو ذخیره کولو دنده لپاره ځانګړې شوې، یعنې د اوبو ذخیره کولو دنده هم دوی سرته رسي ترڅو د وچکالیو پر مهال نبات اوبه خپل څښي کې وکاروي. همدارنګه بل د غازاتو تبادله ده. ځینې تنې چې دی د لینټیسل له لارې د غازونو تبادله ترسره کوي چې د اکسیجن او کاربن ډای اکساید جریان کې د دې سره څه کوي، مرسته کوي. ورپسې د دې وروسته موږ او تاسې د تنې وروسته پاڼه پېژنو. پاڼه چې د خپله د نبات یو مهمه برخه ده چې د فوتوسنتیز، تنفس او تعرق لپاره اساسي دنده، څرنګه چې په تېرو لوستونو کې مو ویلي وو د پاڼې شین رنګ چې دی هغه د کلوروپلاست یا د او په کلوروپلاست کې د کلوروفیل د شتون دغه راښکاره کوي چې په دې برخه کې کلوروفیل شتون لري. او په د دغه برخې په واسطه د کلوروفیل مثال د شتون له امله د لمر رڼا جذبیږي او غذایي مواد چې دي هغه د نبات په دغه برخه کې جوړیږي، یعنې پاڼه چې د نبات د غذایي موادو د تولید مرکز ګڼل کیږي. ورپسې راځو د پاڼې جوړښت ته، چې پاڼه څه ډول یو جوړښت لري. پاڼه چې د لومړۍ برخه اپیډرمیس برخه ده چې دغه پورتنۍ طبقه چې ده یا د پاڼې بیرونی پوښ چې دی هغه د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی کوي چې د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي. او په دغه برخه کې د سټوماتا په نامه سوري وجود لري چې د غازونو د تبادلې او تعرق لپاره دنده سرته رسي. بل په پاڼه کې د میزوفیل برخه ده چې دا د پاڼې منځنۍ برخه ده چې خپله په دوو برخو ویشل شوې ده.
چې یوې پالیسیډ میزوفیل دی چې د کلوروفیل په لوړه کچه لرونکي حجرې لري او د فوتوسنتیز لپاره اساسي برخه ګڼل کیږي. بل یې سپنجي میزوفیلونه دي چې د حجراتو ترمنځ فضا ده چې د غازونو تبادلې لپاره دی مرسته کوي. ورپسې راځو سټوماتا چې موږ وویله دا خپله کوچني سوري دي چې د ساتونکو حجرو لخوا پرانیستل او تړل کیږي چې په تیر درسونو کې موږ ویلي وه. همدارنګه دوی چې د غازونو تبادله او تعرق له دې لارې څه کیږي ترسره کیږي د دغو سوریو له لارې. بل عروقي نسجونه یا هم واسکولر ټیشوز دي چې په هغه کې زایلم، فلویم او کیټیکل وجود لري. زایلم چې دی د اوبو معدني مواد انتقال په غاړه لري. فلویم چې دی د خوړو یا مثال دغه کم مواد پاخه سوي مواد چې دی لکه قند، کاربوهایډریټس هغه انتقال په غاړه لري. او کیټیکل چې دی هغه د پاڼې د ساتنې لپاره یو عمومي طبقه ده چې په تیرو لوستونو کې مو لوستلې وه چې د اوبو ضایع کېدو مخنیوی کوي. پاڼې چې ده لکه څنګه چې د جوړښتو څخه یې معلومیږي دوی ډېر اساسي ده. مثال د فوتوسنتیز عملیه ده. همدارنګه د غازونو تبادله ده، یعنې پاڼه چې ده د سوماتا له لارې کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن آزادوي. بل چې دی د تعرق مرحله ده، یعنې پاڼه چې ده د سټوماتا له لارې د اوبو بخارات خارجوي چې د نبات په یخ ساتلو او د اوبو د جریان تنظیم کې دوی سره مرسته کوي. همدارنګه ریسپایریشن یا تنفس دی چې پاڼه د اکسیجن په مرسته د شته غذایي موادو د ماتولو لپاره انرژي تولیدوي. همدارنګه بل د خوړو انتقال دی، د اوبو ذخیره ده، یعنې دا ټوله دندې د پاڼې د کوم جوړښتونه پر اساس دوی لري د هغو په واسطه دا سرته رسیږي. ورپسې راځو خاوره او د نبات تغذیه وایي. خاوره چې ده د نبات لپاره د ژوند کولو یو بنسټیزه او حیاتي چاپیریال دی چې د نبات د ودې، تغذیې او پیاوړتیا لپاره اړینه ده. خاوره د اوبو، هوا، معدني موادو او عضوي موادو یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي چې نبات یې کاروي. عموما خاوره هغه طبقه ده چې د سطحې لاندې پرته وي او د نبات د ریښو لپاره د ودې ځای برابروي. او خاوره چې د ځمکې له دیوالي، معدني موادو او عضوي مادې څخه جوړه شوې ده. خاوره څه ډول جوړښت لري؟ خاوره چې د خپل په ځان کې معدني مواد، یعنې خاوره لویه برخه معدني مواد څخه جوړه شوې ده چې بیلابیل ډولونه په توګه شتون لري لکه خاورې، ریګ او نور. او بل چې دی عضوي مواد، یعنې عضوي مواد چې دی د نباتاتو او حیواناتو پاتې شوني دي چې د وخت په تېرېدو سره په خاوره بدل کیږي چې موږ او تاسې په تېرو لوستونو کې ویلو، یعنې کله چې یو ژوندی موجود خاورې کې ښخ کړل کیږي هغه د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کیږي او په خاوره باندې بدلیږي چې یعنې دغه د اوبو په دوران کې موږ مثال د چاپیریال د کم دوران چې صورت نیسي په دغه دوران کې غذایي زنځیر کې دغه تجزیه کوونکي عضوي مواد چې بیرته د نبات په واسطه د خاورې څخه څه کیږي جذب کړل کیږي. همدارنګه هوا، خاوره چې د هوا له مثال د جزو څخه برخمنه ده چې د نبات د ریښو لپاره اکسیجن دی څه کوي برابروي. او بل یعنې نبات چې دی خپل اکسیجن کافي اندازه دوی چې کم کاربن ډای اکساید کله چې تعاملات سرته رسوي اکسیجن آزادوي، مګر دوی خپل د اړتیا وړ کم اکسیجن چې دی پاڼې د دغه څخه د هوا څخه همدارنګه کم ریښې چې دی هغه د خاورې څخه خپل ځان ته برابروي. ورپسې خاوره چې د اوبو خپله یو ذخیره ده چې نباتات یې خپل په ځان کې جذبوي. یعنې خاوره ډېر اهمیت لري که مثال د ریښو لپاره ملاتړ اوسي یا مثال تغذیه، یعنې خاوره چې د نباتات لپاره ضروري معدني مواد څه کوي برابروي لکه مثال نایتروجن دی، فاسفورس دی، پوتاشیم دی. همدارنګه د اوبو ذخیره، عضوي مواد مثال په ځان کې څه کوي ذخیره کوي دغه کوي تر څو نبات هغه څخه څه وکړي استفاده وکړي. یعنې په دې سره موږ وایو چې دغه کم خاوره چې ده هغه ډېر اساسي رول لري. ورپسې د نبات تغذیه وایي. نبات چې دی د خپل ژوند لپاره د ځمکې له مختلفو سرچینو څخه تغذیه کوي چې هغه خپله مثال موږ وایو اوبه او مواد لومړی، یعنې نبات چې دی د خپل جذب لپاره اوبه او مهم معدني مواد د خاورې څخه ترلاسه کوي. مثال زایلم موږ او تاسې انتقالي نسج ویلی وو چې دوی چې د اوبو او معدني موادو لیږدونکی نسج په ډول سره د ریښو څخه پاڼو ته څه کوي دغه اوبه
انتقالوي. او بل چې د هوا وایي په د نبات په تغذیه کې د نبات هوا چې د نبات د غازونو تبادله مثال موږ وایو په نبات کې صورت نیسي لکه کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن آزادوي چې دغه د سټوماتا له لارې دغه کوم عملیات چې د صورت نیسي. او همدارنګه بل معدني مواد دي چې نبات چې د خاور څخه ضروري او معدني مواد جذبوي لکه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم چې اوس مخکې وویله. همدارنګه فوتوسنتیز دی پاڼه چې د فوتوسنتیز له لارې د لمر رڼا، اوبه او کاربن ډای اکساید په مرسته د غذایي مواد تولید سرته رسوي او د فوتوسنتیز پروسه چې د نبات لپاره د انرژي او غذایي موادو تولید مرکز ګڼل کیږي. همدارنګه د عضوي موادو تحلیل دی، یعنی عضوي مواد چې دی په خاوره کې وجود لري او د نبات د تغذیې لپاره یو بل مهمه سرچینه ده. ورپسې راځو د هغه وروسته په نبات کې د عضوي موادو لیږد وایو. عضوي مواد چې دی هغه خپله د فلویم په دننه کې دوی چې کوي حرکت سرته رسوي او د نبات پیژندونکو په واسطه عموما دغه کم دغه چې دی شیره چې ماده کوي یا خواړه چې ماده کوي نبات لپاره هغه د نبات د سرچینې په نامه سره یادیږي چې عموما دغه سرچینه په نبات کې چې د پاڼه ده، یعنی پاڼه چې د ضیایي ترکیب د عملیې په ترڅ کې قندونه آماده کوي ترڅو نبات نور برخو ته ورسوي او نبات هغه څخه استفاده وکړي. دغه قندونه چې دی په ریښه کې جذب کیږي نو ریښه چې د منبع په نامه سره یادیږي. او کله چې دغه قندي مواد په پاڼه کې جوړ سي د فلویم د انساجو په واسطه چې کیږي چې د خپل یو خاص جوړښت ځانت لري، هغه د نبات و نورو برخو ته د دغه برخې په واسطه دغه کاربوهایډریټونه یا هم قندونه لیږدول کیږي چې دغه فلویم چې دی په خپل ځان کې توپیر لري. نو د عضوي مرکباتو حرکت نسبت اوبو ته خپل یو درې مثال دلیلونو باندې پیچلې ده. یو خدا چې اوبه چې دی مثال موږ وایو د زایلم لارې کله چې ریښې د خوا جذب شي د زایلم په واسطه د منځخالي حجرو په آزاد ډول دوی چې کوي حرکت کوي، مګر په داسې حال کې چې عضوي مرکبونه چې دی هغه باید د ژوندیو موجوداتو د سایتوپلازم له لارې چې سي تیر سي. دویم دا دی چې اوبه چې دی په زایلم کې یوازې پورته خواته حرکت کوي، مګر فلویم چې دی هغه دغه کم قندي مواد چې آماده کوي هغه هر طرف ته حرکت کولی سي. ورپسې بل دریم دا دلیل دی چې اوبه چې دی کولی سي د حجروي غشا له لارې هم انتشار وکړي، مګر خو عضوي مرکبونه د پلازمایي غشا له لارې انتشار نسی کولی. نو د دې لپاره د الماني نبات پیژندونکي یو موډل د دې اړوند جوړ کړي چې دغه موډل چې دی خپل په ځان کې 4 پړاوونه لري. لومړی چې دی هغه قند چې د پاڼو په حجرو کې چې سوي تولید سوي دي جوړ سوي دي د اکټیو ترانسپورت په واسطه یا فعال انتقال په واسطه چې کیږي حجرو ته داخليږي. دویمه مرحله کې دویم پړاو کې چې دی کله چې دغه د قند غلظت په حجرو کې ډیر سي نو په موږ تاسو ویلي و چې کله قند غلظت ډیر سي د اوبو پوتنشل ذخیره چې کیږي انرژي کمیږي چې په پای کې اوبه د آزموزس د په عملیې په واسطه د زایلم حجرو څخه فلویم حجرو ته چې کیږي انتقالیږي داخليږي. او دریم پړاو چې دی کله چې د فلویم حجرې په داخل کې فشار زیات سي، مثال په نتیجه کې چې کله فشار ډیر سو په داخل کې په نتیجه کې قند تیاری سوي شیره یا دغه کوم شیره چې ده د اوبو محتویات سره یو ځای جریان پیدا کوي. او څلورم پړاو چې دی په پخه سوي شیره کې دغه کوم موجوده قند چې دی یا کاربوهایډریټ چې دی د فعال انتقال په طریقه د مصرف برخې ته ځان رسوي. دا اوس موږ او ستاسې نننۍ موضوع په اخرنۍ برخه کې موږ او تاسې 3 پوښتنې. لومړنۍ پوښتنه ده د پاڼې جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده خاوره او د نبات تغذیه واضح کړئ چې موږ او تاسې په تفصیلي ډول سره وپېژندل. او اخرنۍ پوښتنه ده د فشار د جریان موډل 4 پړاوونه چې موږ تاسې وویله هغه 4 سرپړاوونه واضح کوي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.
شي.